دا د خوست ولایت مرکزي محبس ده. دلته بندیانو ته د کورنیو چارو وزارت د زندانونو چارو د سمون ادارې له لوري د خوست ولایت میخانیکي انسټیټیوټ په مرسته د برق زده کړو په برخه کې 80 کسانو ته شپږ میاشتنی مسلکي برنامه ترتیب شوې. د یاد ولایت مرکزي زندان مسؤلینو په وینا د اسلامي امارت مسؤلین د هیواد ټول بندیان د خپل هیواد بچیان یادوي او دوی ته د هر راز اسانتیاو راوستو په تکل کې دي. دوی زیاته کړه چې کوښښ کوي تر څو بندیانو ته د ورته نورې برنامې هم ترسره کړي او زیاتوي چې داسې برنامې به د جرمونو کموالي کې مهم رول ولوبوي. الحمدلله زمونږ تنظیم امور زندان په دا هڅه کړې او په دې کوشش کې دي چې د تعلیم په برخه کې الحمدلله ټول ته معلومات کېږي چې دلته موږ باقاعده استادان لرو چې دوی دپاره تعلیم درس ورکوي، نصاب لرو، د هغه تقسیم اوقات له مخې نه دوی دپاره درسونه روان دي او د حرفوي زده کړو په بخش کې لکه خیاطي شو دغه بخش موږ فعال لرو چې دلته اوس بندیان په بوخت دي او هغه نه کار اخلي او د آینده دپاره موږ خپل ریاست سره دا خبره شریک کړې ده. هغوی موږ سره دا ژمنه کړې ده چې د آینده دپاره چې دلته بندیان ډېر دي د فلزکاري ترتیب به دغه بندیانو دپاره جوړوي، د حرفوي زده کړو په بخش کې د موبایل سازي ترتیب را سره وعده کړی دي. دغه څه شیان موږ پروګرام کې لرو. ترڅنګ د میخانیکي انسټیټیوټ مسؤلین ویل چې کوښښ کوي تر څو دغه مسلکي زده کړې د با تجربه استادانو له لوري زندانیانو ته په ښه شان سره ورسوي. نن ورځ الحمدلله د خوست ولایت کې د محبسینو لپاره دوه ټولګي فعال شول چې په دې کې به 80 لپاره زده کړې کوي. دا پروسه شپږ میاشتنۍ ده. فلحال موږ د برق په برخه کې دا کورس شروع کړی ده. نو انشاءالله په راتلونکي کې د زرناو وناسو دپاره چې دلته محبس کې شتون لري دپاره موږ ترتیب لرو چې د ګلدوزۍ او خیاطۍ په برخه کې حرفوي زده کړې یعنې مسلکي زده کړو کورسونه عملا شروع کړو. د یادو زده کړو ترلاسه کوونکي زندانیان خوښ دي چې ورته د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو زمینه برابره شوې او زیاتوي چې راتلونکي کې به د همدغو مسلکونو له لارې خپلو کورنیو ته حلال رزق ترلاسه کوي او ترڅنګ دې ته ورته د نورو برنامو د زیاتوالي غوښتنې هم وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو چې یو مسلکي کس له محبس څخه موږ چې کله فارغېږو یو مسلکي کس رانه جوړېږي او د ټولنې دپاره خدمت کوو. نو په آینده کې موږ خپل کورنۍ ته هم مثبت ځواب ویلی شو تر څو کورنۍ ته حلاله نفقه د همدې حرفوي زده کړو له لارې موږ خپله حاصله کړو. د دې بندیان دپاره ډېر ګټور وي ځکه چې بیرون وځي د خپل قید پوره کړي، بیرون وځي د دې دپاره د کورنۍ دپاره به انشاءالله یو نفقه او رزق برابروي. د کار دپاره څوک باید دکان ځان ته ولري، دکان جوړ کړي او دلته چې راغلي دلته یو شی هم نه دي زده. ډېر بندیان بیخي چې حوالتکار په لاس کې رساسی نه لري او دلته به انشاءالله نجاریم زده کوي او برق به زده کوي. د یادولو ده چې په یاد زندان کې همدا مهال 988 زندانیان وجود لري چې په بیلابیلو جنایي جرمونو راوستل شوي دي.